زمون دوستانو نن زموږ وینټډ کې کلاس 4 دی. په دې کې به تاسو ته ښایم چې په وینټډ کې موږ خپل بانک اکاونټ څنګه اډ کوو. اکثر لکان ماته میسج کوي زموږ وینټډ کې موږ سیل کړي پیسې راغلي دي اویلیبل دي خو سم موږ وډرا کول نشو دا بانک اکاونټ کوم ځای کې اډ کوو. نو په دې کې به تاسو ته کمپلیټ طریقه ښیم چې موږ خپل بانک اکاونټ په وینټډ کې څنګه اډ کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ سکیپ کوئ ما او کني وستئ نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ ما سره اوسئ طریقې زده کوو چې بانک اکاونټ پکې څنګه اډ کوو په وینټډ کې. ها را به خپل وینټډ ته وینټډ به اوپن کوو. وینټډ چې کله اوپن کو پروفایل باندې به کلیک کو. پروفایل باندې کلیک کول نه پس به راشو سیټینګ ته. سیټینګ باندې به کلیک کو. په دې باندې چې کله کلیک کول ته موږ سره اپشن دی پیمنٹ. دریم نمبر اپشن وګورئ موږ سره دی پیمنٹ. په دې باندې به کلیک کو. چې په دې باندې کلیک کول ته موږ سره لیکلي اډ بانک اکاونټ. په دې باندې به کلیک کو. دلته موږ سره بل اپشن دی ګورئ اډ کارت. کارت پکې تاسو اډ کوئ شئ خو پای باندې پیسې نشئ وډرا کولای. پای باندې که تاسو اخلئ په وینټډ کې نو تاسو کارت پکې اډ وي دا په ذریعہ باندې یو شی اخیستل شي په وینټډ کې تاسو اخیستل غواړئ خو پیسې په نه وډرا کیږي. موږ به کې خپل آی بي ان نمبر اډ کوو. نو را به شو اډ بانک اکاونټ ته په دې باندې به کلیک کو. دلته خپل آی بي ان نمبر ولیکو او دا غینه پس سیو کو. نو زه راځم اول خپل آی بي ان نمبر زر لیکم به دا غینه پس مخکې خبره کوم. ما به خپل آی بي ان نمبر ولیکلو اوس به زرا شم دا بټن کوم. دا پاس موږ سره ټیک مارک نشان دی کنده سي په دې باندې به کلیک کوم. په دې کلیک کوم دلته زما چې کوم موبایل نمبر په دې وینټډ کې ورکړی پای باندې یو کوډ راځي. یا کوډ بل د زور کوم دا ویریفای کوم. کوډ پکې ما ورکو ویریفای باندې کلیک کو. زما بانک اکاونټ پکې اډ شو. نو اوس چې پیسې وتر شي بس ډایرکټ ته وډرا باندې کلیک کوه ستا اکاونټ ته راځي. نو په دې طریقه باندې موږ خپل بانک اکاونټ اډ کوو. هغه مرګل چې نه پوهیږي چې موږ بانک اکاونټ څنګه اډ کوو نو په دې طریقه باندې موږ بانک اکاونټ پکې اډ کوو. خپل آی بي ان نمبر پکې ولیکئ. تاسو کوم موبایل نمبر چې تاسو اډ کړی وي په ما موبایل نمبر باندې یو کوډ راځي. هغه کوډ پکې ورکړئ ویریفای به خپل بانک اکاونټ پکې اډ کړئ. نو په دې طریقه باندې موږ خپل بانک اکاونټ اډ کوو. امید کوم چې ویډیو خوښ شي. نیکسټ ویډیو کې به په نیکسټ آپشن باندې خبرې کوم. خو وخت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.